دا شرطونه چې دیو په مسد جوربینو کې لګي موږ دا شرطونه راته وخایا دا شرطونه په کم مرفوع متصل صحیح سند سره حدیث کې راته وخایا چې ته دا خبره کې چې یاره مس په جرابو باندې دا نشتا او دا حدیث ضعیف دی چې دی پیش کوي موږ ته د کم حدیث نه استدلال کې موږ خود ته دغه آثار د صحابه کرامو په دې باب کې پیش کړه چې صحیح آثار د صحابه کرامو په دې باب کې موجود دي چې مس په جوربینو باندې د سیدل ک مسال الخفین سرن چې ته په خفینو باندې مس کې په دې باندې بم کې او جورب په لغت عربي کې ارغه څه ته ویل کیږي چې هغه په پټ کړی هغه د خپې نه راتاوي نو پاغه باندې مس کیږي نو پدې کې به دا نشته ده چې غنه یاره دا به مضبوطی او دا به وبنه جذب کوي او یا دا به د سرمن نه یا به دې کې مزل کېدل شي موږ دا شرطونه چرته احادیثو کې نشته زماره دین اسلام محترم او معززو نن د یو مسلې وضاحت کول ستاسو مخ ته غواړم چې هغه مسله د مس علی الجوربین دا په جرابو باندې مسح کول زما محترم او عزتمندو نن ډیر خلک دا چغه او سوري وي چې مسح په جرابو باندې نشته ده او دا وایي چې یاره تاسو وایي چې مسح علی الجوربین دا سنت طریقه ده نو زه تاسو موږ له دې په بارک کې یو صحیح مرفوع متصل سند سره حدیث راوړی زما محترم او عزتمندو د مسح علی الجوربین نه چې یو انسان عالم وي او پوهیږي او لیونی نه اگر دینه انکار نه کوي مسح علی الجوربین دا هر څوک مني تر دې چې دا فقه حنفی معتبر کتاب هدایه دلته دا خبره ذکر کړل سوی ولا يجوز المسح على الخفين عند ابي حنيفه رحمه الله پنيز د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې مسح على الجوربين جائز نه ده مگر هغه مجلدين او منعلين به سوی وقال صاحبين وای چې نه جائز ده اذا كان سخينين کله چې هغه جراب مضبوطی وبنه جذب کوي ولی معروفی ان النبي صلی الله علیه وسلم مسح على جوربيه ذکر روایت راغله چې نبی علیہ السلام مسح په جرابو باندې کړل په اخر کې به وی وعنه انه رجع الى قولهما د دې امام ابو حنیفه رحمه الله دا نقل چې درجو کړل قول د صاحبینو ته وعليه الفتوى او فتوا په قول د صاحبینو باندې د چې مسح على الجوربين دا جائز ده دارنګ محترم او عزتمندو دا زمنګ مخه ته ده سنن الترمذی کې دی باندې باب لګول دی باب فی المسح علی الجوربین والنعلین رست حدیث راوړي په سند سره د مغیره بن شعبه رضی الله عنه هغه فرمای توضع النبي صلی الله علیه وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین امام ترمذی رحمه الله رستوی هذا حدیث حسن صحیح وای دا صحیح حدیث دی هغه وای دا قول د سفیان ثوری د عبد الله ابن مبارک د امام شافعی د امام احمد د اسحاق رحم الله دی ټول دا وای چې مسح علی الجوربین دا جایز ده بیرستا امام ترمذی رحم الله دا ابو مقاتل سمرقندی نه نقل کړي هغه وی دخلت على ابي حنيفه زپ امام سے باندې داخل شوم فی مرضه الذي مات فيه پاغه مرض کې چې امام سے پاغه کې وفات شو فدعا بما ينبر او فتوضع د سیوکا وعليه جوربان یغ جرابه چولوي فمسح عليهما مس پاغه باندې وکړه ثم قال بيوله فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله نن ما د سکار وک چې مخکې ما دا نه وکړه مسحت على الجوربين ما مسح جراب باندې وکړه وهما غير منعلين او دا جراب دا هغه چې دا منعلين نه مضبوطی جراب نه نو ګورا امام ابو حنیفه رحم الله دا هغه مذهب هم دا دی چې مسح على الجوربين دا جائز ده دارنګ محترمو دا زمنګ مخه تبل کتاب دی سنن ابن ماجه دا بل کتاب دی زمنګ مخه تا سنن ابن ماجه کې هم پدی باندې باب لګولې ده سوی باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین باب دې په بیان د مسح د څه کې د جرابو کې او مسح کول په چپړو باندې نورسته د مغیره بن شعبه رضی الله عنه حدیث غیر راوړل دو حدیث په دې باب کې راوړل عزتمندو دام د حدیثو کتاب دی هم په دې باندې باب قائم کړی دی خو
دی دا خبره کوي چې یاره دا حدیث ضعیف دی کمزور دی موږ وایو چې دا کمزور مسح علی الجوربین خو تاسو هم منئ که نه خو ته چې پکې دا شرطونه لګې چې دا به مجلدین یو منعلین به یو سخینین به موږ وایو دا شرط په کوم حدیث کې راغلی دی دا خو په صحیح حدیث کې راځي چې کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل هر شرط چې د الله په کتاب کې نه و هغه به باطل اگر کسل شرطونه وي دارنګ زما محترم و عزتمندو دا زمون مخې ته بل کتاب دی مصنف ابن ابي شيبه د مصنف ابن ابي شيبه دویم جلد دی د مصنف ابن ابي شيبه صفحه نمبر دا 240 دلته دا باب راوړي فی المسح علی الجوربین مسح په جرابو باندې به د ډیرو صحابه کرامو اقوال دی باب کې نقل کړي سند سره راوړي وبه قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ان ابا مسعود كان يمسح على الجوربين ابو مسعود رضي الله عنه با مسح په جرابو باندې کولا دارنګا ډیر روایت دی باب کې راوړي بل روایت راوړي وبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين أنس رضي الله عنه با مسح جراب باني كولا بل رواية راوي بسند سرا دا أبو غالبنا أغوي رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين أبو أمامة رضي الله عنه ولد مسح جراب باني كولا سند حسن درجة كده دارنگا رستا بل رواية راوي حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين براء بن عازب رضي الله عنه ولد مسح جراب باندې کولا سند سید دارنګا د دین رست بل روایت راوړي د علي رضي الله عنه سوي أن عليا توضأ ومسح على الجوربين علي رضي الله عنه او دسو که مسح جراب باندې وکړه رست داغنه د عقبه بن عامر روایت راوړي انه توضأ ومسح على الجوربين دا دسو که مسح جراب باندې وکړه داغنه رستا دا عطار مولا عمل ذکر کوي پسند سره عن عطاء قال المسح على الجوربين سند سره روایت راوړي کا 2003 نمبر روایت ده سوي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال عطاوي المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين مسح جراب باندې د سیدا لکه مسح موضوع باندې وسنده صحيح سند بالکل صحیح رست داغنا بل روایت راوړي چې عباد بن راشد وای ما د نافع نه تپوس وک عن المسح على الجوربين فقالهما بمنزلة الخفين د دې مثال دا سیده لکه د موضوع غونته عزتمندو دا مصنف ابن ابي شيبه کې ډېر روایت په دې باندې موجود دي د صحابه کرامو آثار په دې باندې موجود دي عزتمندو دغه شانته من سره دا بل کتاب دی سنن کبرا د امام بیهقی رحمه الله چې د اول جلد سنن کبرا صفحه نمبر دا 552 دلته ډېر روایت راوړي باب ما ورد في المسح على الجوربين والنعلين باب دې په بیان د مسح د جرابو دغه شانته زما عزتمندو دا بل کتاب دی زمنګ سره چې ردی نوم دی مصنف عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق پدې کې هم پدې باندې باب راوړی دی چې باب دې په بیان د مسح د جرابو کې سوئی باب المسح على الجوربين نبي پس نصر راوړي اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس بن مالك انه كان يمسح على الجوربين وانس رضي الله عنه بمسح په جراب باندې کولا يمسح عليهما مثل الخفين دسي مسح به کولا لکه په موضوع باندې چې خلک کوي دارنګا به عبد الرزاق عن ابي جعفر عن يحيى البكائي قال سمعت ابن عمر يقول ما عبد الله بن عمر نوارد هغه فرمایل المسح على الجوربين المسح على الجوربين كالمسح على الخفين مسح په جرابو د سیدل ک مسح په موضوع باندې دغه شانته زما محترمو ډېر د احادیثو کتابونه موږ تاسو مخې ته وړاندې کولای شو چې محدثینو په دې باندې بابونه راوړل د مسح علی الجوربین څوک انکار نشي کولای موږ دا وایو دا شرطونه چې دیو په مسح د جوربینو کې لګي موږ دا شرطونه راته وخایا دا شرطونه په کم مرفوع متصل
صحیح سند سره حدیث کې راته وښایه چې ته دا خبره کې چې یاره مسه په جرابو باندې دا نشته او دا حدیث ضعیف دی چې دی پیش کوي. موږ ته د کوم حدیث نه استدلال کې؟ موږ خود ته دغه آثار د صحابه کرامو په دې باب کې پیش کړه چې صحیح آثار د صحابه کرامو په دې باب کې موجود دي چې مسه په جوربینو باندې داسې ده لکه مسه علی الخفین، څرنګه چې ته په خفینو باندې مسه کې په دې باندې به هم کې. او جورب په لغت عربي کې هر هغه څه ته ویل کېږي چې هغې خپه پټه کړي، هغه د خپې نه راتاوي، نو په هغې باندې مسه کېږي. نو په دې کې بیا دا نشته دی چې ګنې یاره دا به مضبوطي او دا به اوبه نه جذب کوي او یا دا به د سرمن نه یا به دې کې مزل کېدلی شي. موږ وایو دا شرطونه چېرته احادیثو کې نشته. محترمو عزتمندو، دا یو څو احادیث یو څو کتابونه موږ ستاسو مخې ته وړاندې کړه چې مسح په جرابو باندې دا یو مسنون عمل دی چې نن ډېر مسلمانان هغه بعضې خلکو په شکونو کې اچولي او دا ورته وایي چې یاره دا اهل الحدیثو پسې مون نه کېږي، ولې ځکه دیو مسح په جرابو باندې کوي او په دې جرابو باندې مسح نه کېږي او دا خو شرایط غواړي. موږ چېرته هم دا شرایط په یو حدیث کې نه دي راغلي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.